پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یو باثباته افغانستان لپاره د نجونو زده کړې مهمې دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو ټینګار کړی. نوموړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له مشرې روزا سره په کتنه کې ویلي چې د یو باثباته افغانستان لپاره د نجونو زده کړې مهمې دي. هغه په دې لیدنه کې د سیمې پر وضعیت او د دوحې پر وروستۍ ناستې هم خبرې کړې دي. کرزي داسې مهال د نجونو پر زده کړو ټینګار کوي چې نن په افغانستان کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.